السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه وئ. نن زموږ د MS Word کلاس نمبر 34 دی. نن به موږ ځو او په MS Word کې به سټارټ میلینګ مرج والا سیکشن کوو ښه په ډیټیل سره. نو ویډیو را سره کمپلیټ وګورئ. بغیر د ټایم ویسټ نه ځو د MS Word طرف ته. نن زموږ سره چې کوم ټاپک دی هغه د سټارټ میلینګ مرج سیکشن دی. هغه به موږ ښه په ډیټیل سره وایو. تیر کلاس کې موږ د انویلوپ او د لیبلز باره کې ښه ډیټیل سره ویډیو کړی دا. که هغه مو نه وي کتلي نو لاړ شئ او هغه ضرور وګورئ. راځو ټول نه فسټ د دې خبره کوو چې سټارټ میل مرج به موږ د څه دپاره یوز کوو. دا به موږ کوم ځای کې یوز کوو؟ نو کله چې موږ په یو کمپنۍ کې یو یا زموږ سره کمپنۍ ده، په هغه کې زموږ سره کسان دي، لیبر دي، او موږ غواړو چې د هغو دپاره موږ په یو ځل باندې یو لیټر ولیکو او د هغو ټول دپاره یې موږ په یو ځل باندې پرنټ کوو. یعنې یو لیټر موږ ولیکو او د هغو ټول نومونه پکې راشي، لکه د هغو ټولو ډیټا پکې راشي. نو بیا موږ ته به دوباره لیکلو ضرورت نه وي. دا به اوس استعمالو څنګه؟ د هغه دپاره به موږ راشو په سلیکټ ریسیپینټس باندې به کلیک وکړو. کله چې په ریسیپینټ باندې موږ کلیک وکړو بیا به راشو ټایپ ا نیو لیست، په دې باندې به کلیک وکړو. کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو زموږ سره به داسې یو باکس اوپن شي. بیا به دلته موږ ته مختلف راکړي وي. ټایټل به راکړی وي، نیم به فرست نیم، لاست نیم، کمپنی نیم، ایډرس، دغه شان بلا شی مختلف به نور هم راکړي وي. نو بیا که تاسو غواړئ چې دا زموږ سره داسې وي کوم حالت کې چې کوم بای ډیفالټ دی نو تاسو به دغه شان ورکوئ. که نه تاسو غواړئ چې مونږ دې کې څه کسټمایزیشن وکړو یا دا کسټم کو مونږ خپل دغه ته راواړو به، نو بیا به راشو مونږ په کسټم کالمز باندې به کلیک وکړو. کله چې مونږ په کسټم کالم باندې کلیک وکړو بیا به دلته زموږ سره داسې یو بل باکس اوپن شي. دلته به زموږ سره فرست نیم، لاست نیم راکړی وي یا کمپنی نیم راکړی یا ایډرس 1 لاین دی او ایډرس لاین 1 دی، ایډرس لاین 2 دی. زه غواړم چې ایډرس لاین 2 تی زه ډیلیټ کم. نو زه به راشم په ډیلیټ به کلیک وکړم یا به یس کم. دا به زموږ سره ډیلیټ شي. بیا زموږ سره زیف کوډ دی، دا ته غواړي چې دا ډیلیټ کې، نو په ډیلیټ باندې به کلیک وکړي، یس به کې، یا هوم فون دا به هم زه ډیلیټ کم. دا شان سټیټ دا به زه ډیلیټ کم، سیټي به زه ډیلیټ کم. نو بیا که ته غواړې چې زه دا کم نیم چې دی دا زموږ سره زه رینیم کم، یعنی دا په خپله ته به زه ولیکم. دا فرست نیم تی زه فرست زه لرې کوم، صرف نیم دې زموږ سره پاتې شي. نو ته به په رینیم باندې کلیک وکړې، بیا به دا چې څنګه تاسو لیکل غواړئ هغه شان به ولیکئ، بیا به اوکې کړئ. دا به زموږ سره نیم شي. نو زه به راشم لاست نیم به ډیلیټ کم. بیا تاسو غواړئ چې مونږ پکې نیو ایډ کو، نو په ایډ باندې به کلیک وکړئ. بیا تاسو دلته به ټایپ ا نیو فیلډ کوئ، یعنی نیو فیلډ به تاسو دلته ټایپ کوئ. بیا تاسو غواړئ چې زموږ سره دا نیم لاندې راشي، کوم ځای ته تاسو راوستل غواړئ یا بره لاړ شي تاسو ایډجسټ کولی شئ. بیا به راشئ او په اوکې باندې به کلیک وکړئ. نو زموږ سره به کوم چې مونږ ورکړي دي هغه به هغه شان کسټمایز شي. بیا زموږ سره نیو انټری ته کول غواړي یا ته دا انټری چې دې کومه کړې دا ډیلیټ کول غواړي، نو زه به راشم دلته به زه څه انټری وکم. نو د هغه دپاره به زه دلته ټول نه فسټ انټری وکم. دلته ټایټل دی، ټایټل کې ته څه ورکول غواړې نو هغه ته ورکولی شي. که ته نمبرز ورکول غواړې یا ته میسټر یا
څه هم ورکول غواړي هغه ته دلته ورکولی شي. نو زه به دلته نمبر ورکم 1 به ورته ولیکم. بیا به زه دلته نیم ولیکم. نیم کې به زه ولیکم خپل نیم. بیا به کمپنی نیم ورکم. نو انډیویژوال به زه ورکم انډیویژوال. بیا به زه دلته اډرس ورکم. بیا دلته تاسو نمبر ورکولی شئ. کوم نمبر تاسو ورکول غواړئ هغه به تاسو ورکئ. بیا تاسو دلته ایمیل ورکول غواړئ هغه به تاسو دلته ورکئ. زه به لیټ سپوز دا زموږ سره ایمیل شو. بیا تاسو ټیپ بټن ووهئ نو دلته به زموږ سره نیو انټري سټارټ شي. بیا به زه دلته 2 وکم. بیا به دلته زه خان ولیکم. دلته به زه شو شاپ ولیکم. دلته به زه اډرس آر ورکم. دلته به زه فون نمبر لیټ سپوز دا ما فون نمبر ورکو. دا ما ایمیل اډرس ورکو. بیا تاسو بیا ټیپ وکئ. نو تاسو څومره هم کول غواړئ 50 کول غواړئ 60 کول غواړئ څومره هم کول غواړئ هغومره تاسو کولی شئ. زه به اوس دا 2 وکم ځکه چې بیا ویډیو لینتي کیږي. زه به بیا راشم او په اوکې باندې به کلیک وکم. کله چې زه په اوکې باندې کلیک وکم نو زموږ سره به دا یو باکس اوپن شي چې دا تاسو چرته سیو کول غواړئ. نو دې له به تاسو ځای ورکئ. تاسو کوم ځای کې سیو کول غواړئ په کوم نیم سیو کول غواړئ هغه به تاسو دلته ورکئ. زه به په ډیټا په نیم باندې سیو کم. نو کله چې دا ما سیو کو زموږ سره دا که تاسو کتلی وي نو دا به زموږ سره دا ټوټل کوم چې هاید وو هغه به زموږ سره شو شي. اوس به دا ته کوم لیست چې تا تیار کو دا به اوس ته خپل ډاکومنټس کوم لیټر تا ته لیکلی دی دا به ته دغه ډاکومنټس لا څنګه راولې د هغه دپاره به ته راشي او په انسرټ مرج فیلډ باندې به کلیک وکړې. بیا ته دلته کوم فسټ راولې کوم سیکنډ راولې هغه ته دې ځینه ایډجسټ کولی شي. ټایټل بیا به زه سپیس ورکم. بیا به نیم ورکم. بیا به اگین سپیس ورکم. بیا به دلته کمپنی نیم ورکم. بیا به اگین زه سپیس ورکم. بیا به اډرس ورکم. بیا به زه ورک پون ورکم. بیا به زه ایمیل اډرس ورکم. نو دا به زموږ سره داسې راشي. دا چې کله زموږ سره په دې ترتیب رال نو بیا به دا به زه لږ نور هم جدا کم چې ښه په نظر راځي. نو په دې ترتیب باندې چې تاسو کله وکړل نو بیا زموږ سره دا به تاسو شو کوئ څنګه. نو د هغه دپاره به تاسو پریویو ریزلټ ته راشئ. کله چې تاسو پریویو ریزلټ ته راشئ نو دا به زموږ سره داسې په نظر راځي. دا په فسټ انټري چې کومه ما کړې وه په 1 مې ورته لیکلی و. بیا مې ورته خیر دی که ما غلطي کړې ده پوره مې نه دی لیکلی. بیا انډیویژوال او بیا چې کوم اډرس دی نو هغه مې لیکلی و. نو دا تاسو ما لږ جلدی کې وکړو نو تاسو ښه ایزي او آرام سره کولی شئ. بیا زموږ سره راځي ګریټینګ لاینز. ګریټینګ لاینز د څنګه یوز کول غواړي. ډیر یوز کول غواړي یا ټو څنګه هم تاسو یوز کول غواړئ لکه یا مستر یوز کول غواړئ یا نور څه یوز کول غواړئ هغه تاسو د دې ځینه یوز کولی شئ. لکه دلته به زموږ سره دا داسې په نظر راځي ډیر بلال. دا به زموږ سره داسې په نظر راځي. د زموږ سره ګریټینګ لاین شو. بیا زموږ سره اډرس بلاک شو. نو بیا خو تاسو اډرس
سیټ کوئ نو دې ته زموږ سره زیات ضرورت نشته ځکه چې زموږ سره آلریډي دلته راځي. بیا زموږ سره هایلایټ کول غواړي، کوم چې تا دلته راوستي دي هغه ته هایلایټ کولی شي، واپس ډي هایلایټ کولی شي. بیا دا زموږ سره فرست انټري شوه. بیا ته غواړي چې زه سیکنډ ته لاړ شم، نو په دې باندې به کلیک وکړې. بیا تھرډ فورث دغه شان چې څومره هم ته ځې نو هغه ته د دې ځینه کولی شي. بیا پکې ته کوم پاینټ کې نو هغه هم ته د دې ځینه پاینټ کولی شي. یا پکې څه ایرر وي ته غواړي چې هغه زه اټو چیک کړم نو هغه ته د اټو چیک نه کولی شي. بیا لکه دې کې زموږ سره سپیلنګ کې غلطي ده، ته غواړي چې دا کوم غلطي چې دا ته ایډیټ کې دوباره، نو ته به راشي ایډیټ ریسیپینټ ته. کله چې دې ته راشي نو که ته د دې ځینه کول غواړې نو دا به زموږ سره نه کېږي. د دې ځینه ته به ډیټا سورس چې کوم دی هغه ته به راشي، په هغه باندې به کلیک وکړې، بیا به په ایډیټ باندې کلیک وکړې، نو بیا تاسو د دې ځینه کولی شئ. نو دې کې تاسو څه ایډیټ کول غواړئ هغه تاسو ایډیټ کولی شئ. لکه زه اوس دلته دا نیم ایډیټ کول غواړم، نو زه به دلته یو ال اضافه کم، نو دا نیم به ټیک شي. بیا به زه اوکې کم، یس به کم، نو دا به زموږ سره اپډیټ شي. بل زموږ سره فینیش ان مرج راځي. تاسو غواړئ چې دا زه ټوټل په یو ځل وکم، لکه زه په آل باندې کلیک وکم نو دا به زموږ سره یو نیو ډاکومنټس ته انټر شي. بیا تاسو ګورئ نو دا به زموږ سره آل وي چې څومره ډیټا ستاسو سره وي، دغه زموږ سره فرست و، دا زموږ سره سیکنډ دی، او چې څومره هم ستاسو سره وي هغه تاسو په یو لیست کې شو کولی شئ. بیا زموږ سره راځي کرنٹ ریکارډ. تاسو غواړئ چې صرف دا کرنټلی چې کوم سلیکټ دی زموږ سره نو دا دی مونږ ته شو شي. نو تاسو به په کرنټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کرنټ باندې کلیک وکړئ نو دا به زموږ سره صرف کرنټلی چې کوم یو دی هغه به زموږ سره شو کیږي. بیا زموږ سره په تھرډ نمبر باندې راځي فرام. نو تاسو د کم نه، لکه تاسو سره مثال کې د 50 کسانو یو لیست دی او تاسو غواړئ چې زه د 10 نه د 20 پورې کول غواړم. چې کوم کسان دي زموږ سره د 10 نه د 20 پورې کوم کسان دي زموږ سره زه د هغو دپاره فرینډ کول غواړم، نو اټومیټیکلی به زه د 10 دلته ولیکم، بیا به 2 د کوم ځای پورې تاسو کول غواړئ هغه به تاسو ولیکئ، نو بیا به تاسو اوکې کوئ، ستاسو سره به ټوټل راشي د 10 نه د 20 پورې. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. امید دره به دی چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او که تر اوسه پورې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هغه ورسره ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن سره ضرور دباو کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته د ټول نه مخکې ملاویږي.